بیا کې به ته څومره خوشقسمته کس وې چې ته ایله لاس ړقې او د لاس ړقولو سره ستا د زړه مرادونه ټول پوره کیږي. دا ډېر انټرسټینګ میجیکل مووي ده. دا مووي تر اخره پورې وګورئ، ستاسو په سمجھ کې به راشي. تاسو نه یو ریکوست دی، دا ویډیو لایک، دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن آن کړئ چې تاسو ته هره انټرسټینګ ویډیو ملاوي. په شروعات کې موږ د نیل کلارک په نوم یو کسینو د هغه یو جنۍ انټرویو اخلي. پیله خو ورسره ښه ټیټ رواني. نیل کلارک ډېر زیات خوشحاله وي، خو د دې نه بعد د نیل کلارک سره د ده یو ښایسته غونته سپی وي. دا سپی اچانک په غوپا شروع شي او په دې کې دیکھتے دیکھتے سم دنیا سپي راوځي. نیل کلارک چې دا ویني دی ډېر زیات پریشانه شي، خو خیر دا د یو خوب لیدلی و. نیل کلارک چې راپاڅېد، د ډینیس په نوم یو سپی وي چې هغه ډېر زیات غواپي. دی چې بار راوځي چې وګوري دغه ځای کې کترینا جنۍ وي، یعنې هغه جنۍ کمې چې د ده انټرویو اخیستې وه، او دا جنۍ د ده ډېره زیاته خوښه وي، خو دی دې سره خپل د مینې اظهار نشي کولی. بل طرف ته د یو ملګری وي چې د هغه ری نوم وي. دی په هغه پسې لاړ شي او هغه ته ووایي چې ماله لږې پیسې راکړه، د دنیا ودار اخیستی د هغه خو راکړه که نه ظالمه. بل طرف ته موږ ته د دنیا نه لرې یو برهمن وښایي چې هغه د ایلینو پلانټ وي. دوی ته د انسانانو په باره کې معلومات وشي. دوی دا سوچ وکړي چې موږ به په دنیا کې یو انسان له داسې طاقت ورکوو چې هغه به موږ ګورو چې دی د ښه کارونه کوي او که بد کارونه کوي. که چېرې انسان زموږ په توقع باندې پوره کوشش شو، یعنې په دنیا کې هغه ښه کارونه وکړل، نو موږ به انسان له خپل پلانټ کې به شامل کو، یعنې انسان له به طاقت ورکو. او که غلط کارونه وکړل، د دې نه بعد موږ د انسانانو دنیا ټوله تباه کړو. یو پرچې ولي په هغې کې د نیل نوم راشي، یعنې تو اوس نیل نه طاقت ورکوي. نیل وښایي چې هغه په سایکل باندې خپل کالج ته روان وي. د ده اکسیډنټ وشي او د ده سایکل ډېر بورې طرح ته خراب شي. په دغه ټایم کې د ته شکتي میلاو شي. نیل خپل سایکل راواخلي او دقسې په اوږه کې او کالج ته وي. ته لاړ شي، هغې ته روبینسن په نوم د ده پروفیسر وي. هغه ته ډېرې خبرې وکړي، ولې چې دی همیشه کالج ته ډېر لیټ راځي. دی چې لاړ شي خپل کلاس نه بار تماشه وکړي، نو او هغې کې واړی او هغه شور کوي او دا واړه ډېر بدتمیزه وي. او دی وایي چې کلاس ته درنه څه لځې، خو راشه دلته کې بار ودرېږه او اخبار ځان له پړاو وهه. دی دغه اخبار پړاوی د هغې نه بعد کارټینګ ته راشي او خپل ملګري سره خبرې کوي. دی ته خو دا پته نه وي چې ماته شکتي میلاو شوې ده. په دې کې دی د خپل سټوډنټانو نه ډېر زیات تنګ وي. دی وایي کاش چې په دې باندې بم راغوځار شي او د ده دا پوره ټول ماشومان مړه شي. په دغه ځای کې په ایلینو پلانټ نه په دې باندې دماکه وشي او د پوره کلاس د ده اوړاو شي او په هغه کې ټول واړه مړه شي. دی ډېر څه خفه شي او کور ته راشي. دی وایي کاش کو د دې سپي دا غول په خپله ټوایلټ ته لاړ شي. د ده د مخامخ دا غول روان شي او ټایلټ طرف ته او په هغې کې پلش شي. دی چې دا وګوري، دی وایي راته ښکاري چې زه پاگل شوی یم. دی زر زر پرش ته منډه کوي، په هغې کې شراب وي او شراب راوباسي. شراب چې دی راوباسي، دی هغه شراب څکي، بوتل ښکته کېږي، نو هغه شراب د ده نه توی شي. دی چې که دا ویسکي نه وی توی شوی، نو دا ویسکي واپس د ده بوتل ته را روان شي. دی چې دا نظاره وګوري، دی ډېر زیات پریشانه شي چې آخر دا څه ماجرا ده. دی ته پته ولګي چې زه لاس ګوماوم نو هر کار کېږي. دی په دې ویسکي ته ووایي چې کاش د دې په ځای ماته نوی ډک بوتل میلاو شي. دی چې دا ووایي دا بوتل باندې ډکنه بنده شي او د ده د سترګو مخامخ د ده د کور نه ښکته روانه شي، یعنې د ویسکي سټور ته. هغه سټور باندې خو دا ویسکي بوتل شیشه ماته کړي او ورننوځي. په دې کې په ده پسې پولیس راشي او پولیس دی راټینګ کړي. چې د ده دا روبین سپی چې کوم وي، دا د پولیس په پیچواړه باندې چک ولګوي. دې طریقې سره دی خلاص شي او دی ورمنډه کې په ده پسې نور پولیسان هم راشي. دی راګیر شي، دا پولیسان ورته وایي لاس جوت کړي. دی اشاره وکړي کاش که زه دا ټایم په کور کې وی. دی د دغه ځای نه غیب شي او خپل کور ته ورسي. دی ډېر زیات خوشحاله شي. دی ته هر سره رایاد شي. دی وایي چې راشه دا کوم ماشومان چې مړه دي دا زه واپس را دغه کړمه. نو دی وایي چې څومره مړه دي دا ټول راپاسي، او د دنیا کې چې څومره خلک مړه وي دا ټول راپاسي او د زومبي په شکل کې، او ټول د ده کور طرف ته راشي. دی چې شیشه کې ښکته وګوري نو ټول مړه د ده کور ته راغلي. دی د دې نه ډېر سخت وویرېږي. دی وایي چې دا نه صرف هغه کا چې کوم زما په کلاس کې مړه دي او چې دا حادثه نه وی شوی. د ده صرف دومره ویلې له دغه ځای نه دا ټول مړه غیب شي او دی واپس هغه کارټینګ ته ورسي کوم ځای کې چې د دا ویش پوښتلی و. روان شي پاسې کلاس ته. کلاس کې چې وګوري هغه ماشومان هغه کسې شرارت کوي. دی وایي کاش کورتونه ډېر تمیز والا هلکان جوړ شي او دوی په خپل پړایي باندې دھیان ورکړي. دی چې راننوځي دا ټولو نه ښه انسانانو به چې جوړ شوي، یعنې بالکل په شرافت باندې ناستې او شرافت سره کار کوي. بل طرف ته د ده بوس وي. دی وایي کاش که زما بوس زما عزت شروع کړي.
د ده صرف دومره ویلي دی چې د دې کمرې نه بار وځي چې وګوري د ده دا بوس ته ډېر جي ازوري شروع کړي او د ده ډېر عزت او ډېر تعریف شروع کړي. دی په خپله پوه شي چې بس د نن نه بعد نه به دی ماته څه غږ نه کوي. په دې کې راته دا یو ملګری وي چې د ده دا جنۍ ډېره خوښه وي خو دی ورته څه ویلی نه شي. دی صرف دومره ووایي چې دا جنۍ د ده د دل و جان زیات د ده عبادت کوي او دقه ویلې دا جنۍ په ده باندې لټو شي د ده په دې ملګري دا بل د ځان نه وزغلی او ده باندې ټورې اچول شروع کړي. دی ډېر زیات خوشحاله وي او کور ته راشي. شیشه کې ګوري ډېر زیات خوشحالېږي. دی د ځان دپاره دا سوال وکړي چې زما دا چوټا چیتن غټ شي خو دا د حد نه زیاده غټ شي. دی واپس دا نارمل کړي. بیا د ووایي چې د یو مهان انسان په شانتې باډي ماته میلاو شي. په دې کې د ده دا باډي د آینسټاین په شانتې بدله شي. دی وایي الټیمیټ باډي پکار ده الټیمیټ انسان نه دی پکار. بیا دی د کاترینا سره ډېره مینه کوي. هغه د لاندې فلور کې پاتې کېږي. دی وایي کاشکې هغه ما ولیدی. دی چې لاندې سر ښکاره کړي د هغې لاندې فلور غیب شوی وي. ولې هغه د کور نه لاندې پاتې کېږي. دې نه بعد دی راشي خپل ملګري ته ووایي چې زما سره داسې طاقت دی. د هغه ملګری په دې یقین نه کوي. دی ورته دغه ځای کې یو کنکال یې هغه ورته په ګډا. دې نه بعد دی اوفیس تخته راته ګلونه هم راوغواړي. د ده ملګری ورته لږ حیران شي. بیا تو ناسې خبرې کوي. دې د ګوړو په ریس باندې بیا پیسې ولګوي. نو دی چې کومه ګوړه یادوي هم هغه ګوړه پیسې ګټي. د دې ملګري وړاو شي. بل طرف ته موږ د ایلین هغه پلاینټ وښیي چې په هغې کې څه خرابي راغلي. هغه د دې د وجې د دې هلک نه لږ ساعت دپاره دا پاور واخلي یعنی 5-10 منټو دپاره ټوله دا پاور پکار وي دا سوپر پاور او د پې خپل شپ صحیح کړي. بل طرف ته دا هلک وایي چې کاش کترینا راشي زما ور وټکوي خو په دې کې د ده دا پاور کار نه کوي. ولې چې هغه د ایلین اغوستی. لږ ساعت بعد دا جنۍ په رخچا راشي او د دروازه وټکوي. ته په دغې کې شپه تېره کړي. د دې جنۍ یو بل اشنایي هغه د هر سره ویني او ډېر زیات غوسه شي. په دې کې د شپې د هلک ته د ده دا پاور واپس میلاو شي. دی چې کله پاسېده ته شپه رایاده شي دی ډېر زیات خوشحاله شي. دی چې بار کړکۍ کولاو کې باران وي. دی وایي چې دا موسم سوهانه شي او خپل کپړو ته وایي چې راشئ زما جسم ته په خپله واغوندولی شئ. دی ډېر زیات خوشحاله په ټیبل باندې ناست او ټول کار په خپله کېږي. دی خپل د سپي له دغه ورکړي. دی وایي چې کاش چې زما دا سپی هم خبرې کوي. په دې کې د ده دا سپی خبرې سټارټ کړي. د ده دا سپی د سلخانې نه خبرې کوي. د دې جنۍ دا مطلب دی چې ده څوک هلک راوستی دی او دی ګی دی په هلکانو سره لیندین ساتي. دا جنۍ له ده نه خفه شي او لاړه شي. دی په دې جنۍ پسې منډه کې دا رضا کوي چې دا خو زما سپی و. په دې کې راته دا ملګری راشي چې تا زه په هغه جنۍ په مینه کې اخته کړی هغه خو لږ ساعت بعد کیدی شي چې زما بلي ورکړي یعنې هغه زما پوجا کوي او زما عبادت کوي. دی ورته وایي چې لاړ شه زه په دې شی کې مصروف یم خو دا هلک نه مني. دی له ده نه کیله جوړه کړي. دی دا کیله راوالي او په دې جنۍ پسې شاته رسټورنټ ته لاړ شي. دا جنۍ پوهېږي خو دا جنۍ نه مني. په دې کې د دې رسټورنټ دا جنۍ راشي او دله شاته نه غوزار ورکړي چې دا کیله چېرته تختې غل بچیه دا کیله واپس کېده. د جنۍ دا مطلب دی چې دا د رسټورنټ نه راغستې ده. په دې کې ورله دی ته د کیلې پیسې ورکړي چې دا واخله غرق شوي او دا کیله ترې واپس واخلي او په دې باندې واپس دغه وکړي د ده نه هغه ملګری جوړ شي. دا ملګری ورته وایي چې ما بچ که بل طرف ته ایلین چې دا تماشه وګوري چې دا انسانان خو هسې بېکاره دي او ردونه موږ ته څه فایده نشته. د دې د وجې موږ به د انسانانو دا دنیا واپس تباه کړو. ولې چې دوی خو الټه سیده کارونه کوي او د دنیا نه ته څه فایده نشته. په دې کې دا جنۍ چې خپل کور ته راشي د دې هغه زوړ اشنا ناست وي. دا چې دا ویني دا ډېره زیاته ویرېږي او دی په دې کور کې بند کړي او وتښتي. بل طرف ته دا هلک چې دا نظاره وګوري دی راشي او دی خپل دا کور ته دا جنۍ بوځي خو د دې دا اشنا د ده کور کړکۍ ماته کړي او دننه راننوځي. دی چې کله دا ویني ته د تماچه ونیسي. دی د تماچې نه هېرېږي. دی په سر ډېرو خبرو کې دی د تماچه ګزار کوي او دا لاس ولم مات کړي او بیا ول لاس ول واپس جوړ کړي. دی چې دا لاس ګموي دا په دې دا اشنا ډېر الټه الټه سرکونډۍ په ده باندې واړوي. دوی دواړه په جنګ باندې په دې کې له ده نه دا جنۍ لاړه شي. د دې د اشنا ته پته ولګي چې دی لاس ګموي هر سره کېږي. دی د دې جنۍ ته اوازونه کوي او د دې دا منګیتر د شاته نه دله غوزار ورکړي او دی بېهوشه کړي او په لږ ساعت بعد یې دی په کرسۍ پسې تړلی. ده ته پته ولګي چې دا نه څه غواړې دی هم هغه ورکوي. دله دمکي ورکوي چې زه ستا دا سپی ولم ته زما دپاره ډېر شته سونه را پیدا کړه که نه زه به ستا دا سپی مړ کړم. او بل په فرانس کې چې څومره خلک دي چې د دې ټولو غوږونه غټ شي. دی ولې اصل کې دا کس په خپله د امریکې او د فرانس د ټولو خلکو غوږونه غټ شي. په دې کې دا جنۍ چې خپل کور ته راشي داسې المارۍ کولاو کې په دې کې هغه هلک دا جنۍ نه پټ شوی وي او جنۍ ته پته ولګي هغه ټول په ده پسې رامنډه کړي. جنۍ ته پته ولګي چې واقعي د سره پاور دی. بل طرف ته رتیا منګیتر د ده نه جنۍ جوړه کړې. دی د دې نه دا ټول پاور واپس واخلي رتې کس نه یعنې چې کومه خزانه او څه یې وله هم ورکړی و.
د هغې نه بعد دی راشي د دې هلک معشوقې دماغ واپس ریفریش کړي، که نه لږ ساعت بعد کیدای شي چې د هلک بلي هم ورکړې وه. دا ټول خلک د دغه ځای نه واپس لاړ شي، ولې چې دې د ده ډېر زیات عبادت شروع کړی او بل ځان سره یې کسان ناوستي وو. دا جنۍ ورته وویل چې زه نه داسې کس سره نه پاتې کېږم چې کم سره جادو وي، او د دې د وجې له ده نه د دا ملګری هم لاړ شي چې زه داسې بېوقوفو سره نه پاتې کېږم چې هغه سم غواړي او هغه کېږي. دا هلک ډېر زیات پریشانه شي، خو دی څه کولی نه شي. دی د خپل سپي سره ناست یار زه به خپل دا جادو د دنیا د ښه دپاره استعمالوم. دی وویل چې د چا څه څومره خوښ وي چې هغو ته هغه شی په ډبل ډبل میلاویږي. دنیا کې د نفرت د وجې جنګونه نه کېږي، او د دې نه بعد دی وویل چې د چا کوم کور خوښ وي هغه ته د هغه که کور هم میلاو شي. او د هغې نه بعد دی وویل ګلوبل وارنینګ د وجې چې دا موسم چینج کېږي چې دا هم ریور شي. دی د خپل سپي سره ناست په دې کې په ټي وي باندې وښیي چې خلک د موټاپې د وجې ډېر زیات خلک مړه شو، او بل طرف ته په دنیا کې آبادیانې زیاتې شوې، د هغې د وجې پلوشن چې کوم دی دا ډېر زیات بړاو شو، او بل طرف ته خو بغیر د خبرو نه خلک په جنګ جګړو ونښتل. اول پس ریزن پکار و، اوس بغیر د ریزن نه خلک د یو بل سره جګړې کوي. دی ډېر کوشش وکړي چې د دنیا حالات زه بدل کړم، خو نه کېږي، ولې چې د هر سره چې دی څه کوي هغه ټول الټه کېږي. دی ډېر زیات پریشانه شي چې آخر زه څه وکړم، ده سره څه بله لار نه چې زه څومره دنیا صحیح کولو کوشش کوم هومره خرابېږي. دی د خپل سپي سره په پارک کې ناست دی، د ده خیال شي چې راشه دا پاور یا خپل سپي له ورکړه، ولې چې زما د کار خو نه دی، زما د وجې زما معشوقه هم لاړه. دی دا پاور خپل سپي له ورکړي، او سپي ته چې څنګه ووایي دا پاور ته له لاړ شي. دې سپي ته ووایي چې ته به اوس څه کوې. دا سپی وایي چې دا پاور به زه اوس هلته لېږم چې کوم ځای ته موږ ته راغلی. په دې کې دا ایلین انسانانو نه ډېر تنګ راشي او دومره دوی دا دنیا تباه کوي، مزایل پسې ور بریدي. خو دا سپی وایي چې دا پاور د کوم ځای نه راغلی چې دا پاور واپس هلته لاړ شي. نو د ده صرف دومره ویلې دي ایلینو چې کوم مزایل په دنیا ور پرېښی، دا مزایل د دوی په دې پلینټ باندې راواپس شي او را دوی دا پلینټ ټوټل تباه شي. ایلینو نوم نشان په خپل پاور د وجې ختم شو. سهار شي دا هلک ډېر زیات خوشحاله شي، دی ډېر زیات همت وکړي دا جنۍ ډېر له تپوس وکړي، دا جنۍ ورته هم او کړي. که داسې پاور تاسو ته میلاو شي نو تاسو به څه کوئ؟ د خپل رایې اظهار په کمانډز کې ضرور وکړئ.